د طالب او پاکستانیانو ترمنځ جګړه ډیره سخته روانه ده. د خوست په ځاځي میدان کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا جګړه پیل شوې ده چې ډیورن ته نږدې کسان د خپلو کورونو څخه هم نشي وتلی او زیات شمیر کورونه د پاکستان د درنو وسلو له امله لګېدلي دي چې د تلفاتو شمیر یې تر اوسه نه دی معلوم شوی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکي افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې یو ځل بیا د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ډیورن پر کرښه جګړه پیل شوې ده. د دغه اوسیدونکو په وینا دا ځل دواړو لوري له درنو وسلو کار اخلي او د پاکستان له لوري ویشتل شوي درنې مرمۍ د افغانستان په خاوره کې په یو شمیر کورونو لګېدلي، خو د مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نشته دی. دوی وایي چې د روانې جګړې له امله کرښې سره نږدې څوک له خپلو کورونو نشي وتلی او ټول پاټک پالوڅو او اسټیوانو سیمو له خلک په کورونو کې بند پاتې دي. یو شمیر کورنۍ د جګړې له ویرې لا وړاندې له خپلو کورونو وتلي نه دي. د ځایي سرچینو په وینا له یوې مودې راپدې خوا طالبانو هڅه کوله چې د پالوڅو او پټک دوه پوستې جوړې کړي، خو پاکستاني ځواکونو یې مخالفت کړی دی. تر اوسه طالبانو او پاکستاني د یادې جګړې په تړاو په رسمي ډول رسنیو ته څه نه دي ویل شوي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر ډیورن کرښه جګړه رامنځته کیږي. درې ورځې وړاندې هم په دغه سیمه کې جګړه شوې وه. تر دې وړاندې په تورخم، کونړ، پکتیکا او خوست کې په وار د دواړو خواو ترمنځ جګړې شوې دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله پامان، تر بیا ښې چارې.